پولیو یا ګوزړ ناروغي چې لا هم د افغانستان په شمول یو شمېر نورو هیوادونو کې معلومیږي د کلونو راهیسه په افغانستان کې ماشومانو له دغه وژونکي وایروس کړیږي. افغانستان کې له پخوا راهیسه دغه ساري وایروس د 2 څاڅکو پروسه روانه ده. یاد وایروس چې د ماشومانو ژوند ته جدي ګواښ متوجه کوي. اسلامي هیوادونو دیني عالمانو له خلکو غوښتي چې خپل ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړي. پولیو څه شی دی؟ لاملونه څه دي او له دغه ساري وایروس څخه خپل ماشومان څنګه وساتو؟ دا او د توته پوښتنه به مو نن خبرونه ځواب کړي. له موږ سره د نن ورځې ملمانه د ماشومان متخصص ښاغلی ډاکټر صاحب قدرت الله درمان او مولوي صاحب عبدالصمد او ترڅنګ قومي مخور سمین خان زدران دي. تاسو درې وړه ته په خبرونه کې هر کله وایم. ډاکټر صاحب درمان پولیو څه شی دی؟ کلمړی په دا باندې راته وغږیږي ځکه دغه خبرونه دغه ته ځانګړې شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه چې تاسو پولیو ته وخت ورکوئ. پولیو یوه حده ویروسي بیماری ده کوم چې پولیو وایرس په ورسته رامنځته کیږي. دا په بدن کې فلج رامنځته کوي یا د مړینې سبب کیږي. پولیو چې کوم بیماری ده دا په 1918 کې د دې بیماری نه دا بیماری اول ځل د پرمسه شوی و. په هغه وخت کې چون الکترونیک میکروسکوپ موجود نه و نو هغه وخت کې صرف د سری بیماری په ډول او یو نه بل ته خوريدونکي بیماری په ډول پیژندل شوی و. په وروسته وخت کې بیا چې کله 1950 کال کې الکترون میکروسکوپ کشف شو دنه وروسته دا وایرس او پیژندل شو او دا معلومه شو چې دا بکټریا نه ډیر کوچنی دی او دا وایرس دی او وایرس پسته د بیماری رامنځته کیږي. په 1908 کال کې د دې لپاره نړیوال یو پروګرام جوړ شو په چې په کې واکسین پیل شول. په هغه وخت کې هر ورځ د بیماری هر ورځ زر ماشومان فلج کول او ډیر زیات مړه کول هم. نو هغه وخت کې دا ډیره زیاته و او د دې لپاره واکسینیشن پروګرام شروع شو او دنه مخکې په متحده ایالاتو کې نیویارک سټي کې د اپیډمی تیر شوی و او یو پرکته شوی و چې هغه کې په هغه وخت کې 2000 کسان مړه کړي وو په نیویارک سټي کې او ټول امریکا کې 6000 کسان مړه کړي وو. او دنه ورسته بیا په 1900 کال اخر کې 1999 کې دا مکمل نړۍ نه ختم شو. صرف 3 هیوادونو کې پاتې شو: پاکستان، افغانستان، نایجیریا او په دې وخت کې یو بهي په انډیا کې هم واقعیت پاتې وو. انډیا اوس اخیری خپل کیس په 2011 کې ختم کړی دی، نایجیریا 2013 کې. اوس پاتې دي 2 هیوادونه، یو پاکستان یو افغانستان. نو دا د ستمې دي چې تلونکي 3 کلونو پورې موږ دا وایرس په دې 2 هیوادونو نه هم ختم شي. ډاکټر صاحب قسم تاسو دغه یادونه وکړه چې 3 کلونو په موده کې به دغه وایرس لمنځه ځي، لیکن دلته مهاله په د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پیښه رامخکې شوې د ماشومانو د ګوزړ پیښه رامخکې شوې. دلته لامل څه و؟ بالکل اوس هم پولیو واقعیت شته او دا کتیرو کلونو سره موږ مقایسه کو بیا هم کم دي. په 2013 کې موږ شپږ 50 وکیل لرل ټول افغانستان کې چې دا زیات وي او سکل موږ لرو وو کې چې دا ټول ننګرهار کې. او اوس په پاکستان کې تقریبا فکر کوم اوس پورې 2 وکیل ثبت شوي دي او دا وزیرستان او بنو دي سهو کې. نو اوس خو د ماجرینو راتګ پروګرام هم کیږي او د کې په کار دی د هوالته پولیو بارډر باندې باونډري نه پولیو ټیمونه وي څوک چې د هوارزي یا اخواته وړي به د لپاره مشمان د پر واکسین ورکول کیږي. او مخکې دا د سفر نه سفر کوم خلک سفر کوي هغه کې دا انتقالي دی شي. نو دا وایرس چې دا اوس د 13 کلونو په نسبت حکم شوی دی خو بیا هم که یو واقعا هم موجود وي د دې لپاره بیا هم هلې ځلې وکول پکار وي. که چېرته سک هم موږ د 11 میاشت د نومبر او یو بل ډیسمبر میاشت پاتې دا د کې وګورو چې خدای مکه وکي مخې ته رانشي او که چېرته د کې کمی وي خو که مثلا کارتون کې کال ته موږ یو واقعا هم نه لرو بیا به هم موږ واکسین کوو. دا وایرس په اوبو کې تر 6 میاشتو پورې او په خاوره کې 4 میاشتو پورې ژوندی پاتې کیږي. نو بیا به د دې هدف دا وي راتلونکي کال واکسینو چې چېرته ټول کال کې موږ صرف 0 هم شو واقعیت مو بیا هم یو کال لپاره واکسین کوو د په خاطر چې په خاوره کې او اوبو کې د واقعیت ختم شي. ډېر تشکر، خوشاله اوسئ. زدران صاحب ما مخکې دغه پوښتنه وکړه تاسو ته راجع کیږي په ننګرهار ولایت لره پرته ولسوالۍ کې تقریبا څو پیښې رامخکې شوې د پولیو یا ګوزړ
که څه هم اوس په افغانستان د اسلامي امارت واکمن د یو ټولو ولایتو کې ټولو ولسوالیو ته او ترڅنګ کلو ته واکسین رسیږي، بیا ولې دغه ستونزه دلته پر ځای پاتې ده؟ دلته د خلکو آګاه کول نشته، ستونزه چیرته ده؟ ستونزه خو اصلا کې چې موږ په د حالاتو باندې څومره نظر لرو او اوس هم داسې خلک موږ وینو په افغانستان کې، بله، او چې دوی به دا خبره کوله چې دغه پولیو یو ماشوم ته کولی کېږي، دا مړسترګی کېږي چې دا بیا بد اخلاقه کېږي چې دغه د خنزیر متیازې دي بدوي، ما دا خبره به کېدی. خو کله چې په نننۍ دنیا کې په ټوله دنیا کې 850 اسلامي هېوادونو دا فتوا ورکړه او دا واکسین یې دوی تر لابراتوار وبسل او دوی ته ثابته شوه چې دا حرام نه دي، دا حلال دي، دا د پولیو دپاره ډېر مفید دي، ډېر مؤثر دي. او نن لله الحمد هغه علما چې دا خبرې به کولې، هغه مشران چې دا خبرې کولې، ده ته یې مټې راونغړلې چې په کلیو بنډو کې دی خپلو ماشومانو ته واکسین ولګوي. خو بدبختانه به ووایي چې په ننګرهار ولایت کې د میډیاو نه موږ واورېدل چې دغه پیښې تثبیت شوي دي او دا خلک نه زه نه پوهېږم چې دی آګاهي نه لري، دی د پوره عامه پوهاوی نشته، د دی دپاره چا کار نه دی کړی، د دی منطقې ته څوک ورغلي نه دي، په دې سبب یې زه نه پوهېږم. خو زه که دومره ووایم د یوه مشر د وسپین ګیري په صفت باندې د خوست په ولایت کې 12 ولسوالۍ 3 واحده وجود لري، الحمدلله په ټول خوست کې ان شاء الله الرحمن موږ د داسې پیښې شاهدان نه یو. او خپله مشران خپله د پولیو ټیمونه چې کلي ته راشي مشر د دپاره چمتو دی چې کور په کور ورسره وګرځي، حتی که ماشوم بیده هم وي، حتی که د ماشوم تبه هم وي او ماشوم رژګوي او د پولي او دغه واکسین ورته لګوي تر څو د دغې بدرنګ مرض څخه زموږ ماشومان محفوظ پاتې شي. خو زه بیا هم ووایم چې بعضې خلک ما خپله ونه اورېدلي دي چې خپل ماشومان د پولیو واکسین ته ټیمونو ته نه راباسي، داسې یایي چې دا حرام دي. خو دې دپاره باید علما د منبر د لارې کار وکړي، زموږ ډاکټران صاحبان باید په دې کې کار وکړي، مشران په دې کې ځان مسؤلیت وبیلي باید کار وکړي چې هغه څوک چې د پولیو واکسین نه لګوي ماشومان نه ورته راوباسي، هغه ته قناعت ورکړي تر څو د دې ماشوم د دغې بدرنګ مرض څخه محفوظ او سالم پاتې شي. ډېره مننه میا صاحب. ما وړاندې دغه پوښتنه ته اشاره کړې وه، افغانان زیاتره وخت د بهرنیو علماو فتواو ته په تمه دي. که څه هم په افغانستان کې دارالفتوا موجوده ده، ولې د دوی ډېری سترګې بهرني علماو ته دي؟ جناب درمان صاحب دلته ډېره په ځای پوښتنه دې وکړه. دلته هغه سیستم نشته. زمونږ کتابخانو ته چې لاړ شي فتواوې ټولې د نورو ملکونو دي، موږ ټول وسایل د نورو ملکونو دي، موږ څه لرو؟ موږ هیڅ شی نه لرو که نه. هر شی اوس د سټوډیو کې وکړه ټول وسایل موږ یو شی افغانستان نشته. خو که دا اوبه په افغانستان کې جوړې شوي ولې پلاستیک د بل ځای نه راوړی شوی دی، دلته شی نشته که نه، او ماشینګري د بل ځای نه راوړی شوی ده. نو موږ مجبور یو چې د بل چا د کتاب نه استفاده وکړو، ولې د هغه محیط سره ځان ته فرق لري. فتوا د وخت ضرورت وي، ولې یو حکم دی، حکم چې کوم دی هغه واجب وي. نو موږ وایو چې اوس خو فتوا ته هم ضرورت په دې د واکسینو په اړه نشته. بعضې ځایونو کې موږ فتوا خلک پوښتنې کوي دا څه فتوا ده، ټوله دنیا علماو فتوا چې وکړه بس خلاصه شوه. خو که بعضې خلک د فتوا غوښتنه بیا هم کوي، فتوا د وخت ضرورت وي. ولې د امیرالمؤمنین حکم دی اوس چې وزارت صحت عامه کې شته چې تاسو د واکسینو یا د وقایوي ټیمونه ګرځنده ټیمونه باید هر کونجو کنار ته ورسېږي او تر شا یې ښه تعقیب کړئ چې دغه ټیمونه هر ځای ته ځان رسوي که نه یې رسوي. نو په دې اساس سره چې کله امیرالمؤمنین حکم وکړو دنیوي نقصان هم نه وي ورکړي، دا واجب ده، بیا مشکل نشته. فتوا په هغه صورت کې رامنځته کېږي چې حکم نه وي. کله چې صریح حکم شو بس بیا مشکل نشته، بیا هیڅ فتوا ته ضرورت نشته. ما ته بعضې علما هم وایي چې ته د واکسینو دومره صفات کوئ، ما ته زه واکسینو په مخکې مې ورکوی وم، په دنده مې ورکوې، ولې هغې ته بیا ما استعفا ورکړه. مونږ یې په ارزښت پوه شوي یو. خو یوه خبره مونږ دا هم ده چې نن سبا ټکنالوژي ډېره پرمخ لاړه ده، مونږ خلک داسې هغه ساتلی شوي دي، ناپوهه پټې سترګې ساتلی شوي دي. مونږ که څومره هم د واکسینو صفات وکړو عام خلک ډېر یې نه راسره مني، په نږدې خواوشاو کې ډاکټر یې بعضې نه راسره مني، بعضې انجینر یې نه راسره مني، ځکه د دوایي چې کومې د کمپنۍ چې کوم دوایي جوړوي هر خپل متخصصین وي دي. هر شي په علماو کې هم خپل هر شي فقه ځان ته متخصصین وي دي، صرف ځان ته، د تفسیر ځان ته،
د اصول ځان ته همداسې ډاکټران هم مختلف کې متخصصین وي د ماشومانو لکه یا د ځوانانو یا مقصد د چې زیړي شکر چې تاسو به د وډونو باندې ګورئ نو موږ هم وایو چې دا خبره باید پټه پاتې نشي. ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، موږ نه خلک غوښتنې کوي چې تاسو د واکسین صفتونه کوئ، ولې عملا موږ څه نه دي لیدلي. خلک موږ ته وایي چې دا د بیزوګي هغه د ګردو کې داسې کېږي څه شي کېږي، خو مقصد د مردار ځای نه راخیستلی کېږي، اصلي علت بنیاد یې هغه ځای ده. نو موږ د واکسینو د کمپنیو والا نه غواړو چې هغه واکسین چې د چي نه جوړېږي د هغې سره دا شیونه تشریح کړي، علما هم راوغواړي، دیني علما دا تشریح کی، ځکه په لوړې سویې علما شته په هر ملک کې، خصوصا په افغانستان کې کوي علما. هغه جوړښت یې ورته وښیي چې د چي نه رامنځته کېږي. نو تر څو هغه مواد چې د جوړښت یې رامنځته کوي هغه به خلکو ته هم ښه معلومات شوي وي چې ودرېږه دا کوم رقم ویټامینونه دي، څه شی دي، په څرګندو سترګې به وکړي. او که علما فتوا ورکړي، فتوا به هم بېځایه نه وي، یا امیرالمؤمنین حکم کوي، حکم به خلک ښه په ځان باندې مني، ګناه کې به هم نه راځي. تشکر. نو په دې اساس مولوي صاحب دغه پوښتنه موږ له ډاکټر صاحب درمان څخه وکړو، ځکه دوی ته معلومات کېږي چې دغه له کومو موادو څخه جوړېږي. ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه به دغه وي که چېرته یو ماشوم ته واکسین تطبیق نشي او ممکن نور واکسینونه هم کومه بده پایله به ولري ټولنې ته، او تر څنګ دغه د واکسین جوړښت څه ډول دی؟ باید پایله خو دا دی چې ماشوم ټول عمر دپاره معذوره کېږي او دا مکتب ته تلای نشي پر وخت او د ټولنې اوږو بار ګرځي، نو دا به ته جګوې ته به ټیټوې او د سبا کاروبار نشي کولی. معیوبه انسان خو ډېر په تکلیف خپل ژوند تېروي او دا ټول معیوبوي نه، بعضې مړه کوي. که چېرته تنفسي سیسټم عضلات فلج کړي نو هغه ماشومان مړه کوي. مخکې دی نه چې تشخیص یې وشي، ډاکټر یې معلوم کړي چې دا څه بیماري ده، تشخیص نه مخکې دا مړ کېږي او یا معیوبه کېږي، ټول عمر دپاره دا معذوره شي، خپل نارمل ژوند نشي تېرولی. او پاتې شو واکسینو خبره. واکسین هو چې کوم جوړ شوي دي دا لایف اټینویټډ واکسین او کیلډ واکسین دوه قسمونه لري. یعنی د خپله د پولیو وایرس راخیستلی دی د مختلفو طریقو باندې یا کمزوری کړی دی یا وژلی دی. او د چې کوم اورل پولیو واکسین دی دا لایف اټینویټډ واکسین دی، ژوندي ضعیف کړی شوي دي او د سره دا په مایع کې ګډ شوي وي، خولې ته ساس کې اچوي او دا مونږ بدن د یو خارجي جسم په حیث پیژني او د دې په مقابل کې انټي باډي جوړوي. که خدای مکه سبا ته مونږ د بیمارۍ د وایرس سره مخامخ شو، مونږ بدن اول نه دا وایرس پیژني او هغې په ضد اقدام کوي او د بیمارۍ نه د مخنیوي سبب کېږي. او بل قسم کیلډ واکسین دی چې دا انجکټیبل دی، په عضله کې وهلی کېږي، د ستنې پچکرۍ په شکل دی. دا د پولیو وایرس وژلی وي، مړ بدن مونږ بدن ته داخلوي. مړ بدن په مقابل کې مونږ بدن راپارېږي، انټي باډي جوړوي. راتلونکي کې که چېرته مونږ د وایرس سره مخامخ کېږو بدن د دې مقابله کوي. دې کې داسې شی نشته چې خلک وایي چې دې کې به یا خنزیر غوړي وي یا نوره خبرې. نو اوس که خدای مکه اوس که تاسو فکر وکئ، اوس که چېرته د غوړیو اعلان وشي چې څوک ووایي چې څوک غوړي ویشي، نو بیا خلک دې پوښتنه نه کوي چې دا کې خنزیر غوړي شته که نه. مونږ څه پوهېږو؟ اوس که دلته 10 ټرکونه غوړي راشي خوسته نو ټول خلک به منډې وهي، هر یو به غواړي چې دا غوړي ترلاسه کړي کور ته یوسي. نو اوس دا صرف ماشومانو ته ورکول کېږي، بیا به غټ وړه ټول خوري، خو دې کې به مونږ ته پته هم نه لګېږي. او دا خو که چېرته نوره نړۍ مونږ سره دومره مثلا دښمني کوي نو دې خو بیا هسې مونږ وس نه لرو، ځکه چې دا به ګاونډي هېوادونو ته نورو هېوادونو ته بالکل کولی شي. اوس که بل هېواد ته ووایي چې ته دې کې داسې غوړي ګډ کړه، دې غوړي چې کوم افغانستان ته لېږي چې هغې خنزیر غوړي هم وي، نو کېدای شي بیا هم درته لېږی شي. مونږ خو ډېر ټیټه ورځ کې یو، مونږ خو نورې نړۍ سره مقابلې توان نه لرو، نو مونږ بیا هم نشو معلوموی. نو دا تاسو وګورئ چې غوړي راځي خلک یې غواړي، اوړه راځي خلک یې غواړي، خو دې کې نه په غوړیو وړو کې داسې څه خبره شته او نه واکسینو کې داسې خبره شته. دا مونږ تاسو ته وختي خبره وکړه چې دا ټوله نړۍ کې وه، هره ورځ یې زر ماشومان فلج کول او چې کله واکسین وشل ټول نړۍ نه ورکه شوه. او په افغانستان کې هم دا ممکنه ده چې صرف د 2 لارو نه ده مونږ مخنیوی وکړو. یو د واکسینو لاره ده او دوهم طریقه چې ده هغه د صفایي مراد کول دي. نو دا وایرس چې ده عموما په ولاړو اوبو کې وي ده
نو هغه خلک چې یا چټلې اوبه استعمالوي یا کور کې د لیټرین صحیح سیستم نه لري نو دا چټلې اوبه چې کله ماشومان چښي بیا دوی ته بدن ته داخلېږي او یا بعضې خلک په سویمینګ پول کې هم دا کیدای شي مثلا بعضې حوضونو ته خلک ځي نو دې کې دا وایرس د اوبو کې ګډېږي کیدای شي څوک بدن ته تیر کړي کله چې دا وایرس بدن ته تیر شي دا معدې معیي سیستم ته داخلېږي او وروسته بیا عصبي سیستم ته ځي او د اعصابو د فلج سبب کیږي نو واکسینو کې داسې څه قسمه خبره نشته او که چېرته وایي بیا خو ډاکټران دوی دپاره کوله او بله خبره ده چې په که چېرته 100 کسان ونیسي دا وایرس په دې 100 کې 90% اسیمټومیټیک وي هیڅ اعراض له هم نه ورکوي 15% خلکو کې صرف مړی ته به بدن درد په شکل راځي او 4% په شکل به داسې وي چې مننجایټس اعراض له هم ورکوي او صرف 1% چې دا فلج کوي نو که چېرته خدای مکړه یو ماشوم فلج کړی وي دا مطلب چې په ټولنه کې 100 نور کسان داسې شته چې هغه د وایرس په بدن کې لري لکه اوس ننګرهار کې 9 کسان نیولي دي نو ننګرهار کې 900 داسې کسان شته چې هغه خپل بدن کې پولیو وایرس لري بالکل د دوی بدن کې شته او د ډکو متیازو له لارې دا محیط ته ځي او که چېرته دا محیط کې ډکې متیازې د باد باران خاورو اوبو سره ګډ شي یعنې باد باران په واسطه د نورو اوبو سره ګډ شي نو دا اوبه که چېرته څوک استعمالوي چټلې اوبه د دوی بدن ته داخلېږي او بیا د نورو خلکو د فلج سبب کېدلی شي. ډېره مننه مولوي صاحب که څه هم زدران صاحب 58 اسلامي هېوادونه یاد کړل چې دغه دیني علماو د دغه واکسین تطبیق مهم بللی دی که څه هم زموږ د روغتیا وزارت هم د علماو یوه برخه لري څانګه لري هغې هم دا د تطبیق وړ بللی دی رابه شو د پولیو هغه لکه پخوا وختونو کې صحاباو د وبا د ځان ساتلو خاطر به دوی له کومې لارې استفاده کوله جناب درمان صاحب په پخوا وختونو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې تاسو هغه ځای کې چې وبا وي طاعون وي هغه طرف ته مه ځئ او خلک هم مه را پرېږدئ چې تاسو وقایه شوي وي غورنیین یو رقم خلک وو یو قوم وو هغو باندې بیا مرض ګډ شو کله چې په مرض بیا ګډ شو بیا هغه د وخت مشرانو ورته ویل چې تاسو داسې وکړئ چې د اوښو متیازې او د اوښو شودې سره ګاډې کوئ وچښئ که نه نو هغه چې کله وچکلی هغه غورنیین د هغه مرض پکې راشو برس مرض یعنې دونې په وختلی بس خدای پاک هغه ښه کړل هغه وخت کې مغای طبابت به وي او مقصد طبابت سیستم ډېر ټیټ و که نه اوس خو الحمدلله طبابت ډېر په هغه شوی ده په لوړې سویې ده هر چی دپاره خپل هغه جوړ کړي دي درمل جوړ شوي دي بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ولکل داء دواء فتداووا هر مرض دپاره دوایي شته مګر هغه چې کوم ده په هغې باندې تاسو تداوي وکړئ او یو مارګ چې ده هغه ته د دوایي نه لري که نه او مارګ ته بیا داسې پلمه الله جل شانه جوړوي چې نه ډاکټر ورکې مقصر کوي نه مشر ورکې مقصر کوي نه پلار ورکې مقصر کوي نه ورور ورکې مقصر کوي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. زدران صاحب ولې د یو شمېر ذهنونه لا دې ته نه دي اماده شوي چې د پولیو واکسین تطبیق ځکه موږ زیاتره وخت اوس هم دغه د ریپورټونو له مخې ځینې انکاري کورنۍ شته د دې لپاره څه پکار دي له کومې لارې استفاده پکار ده څو دغه کورنۍ موږ دې ته راوبولو څو دغه خپلو ماشومانو ته پولیو واکسین تطبیق کړي. درمان صاحب د دې دپاره خو دا پکار ده چې په اولین کتار کې باید علما د منبر د لارې پشپکنه کوي خلکو ته معلومات ورکړي ولې په دې چې که تاسو فکر وکړئ په افغانستان په اسلامي ټولنه کې خلک ولسونه ټول د منبر شاته ولاړ دي خبره ډېره تاثیر نه کوي ایما په نسبت د عالم خبره ډېر ژر تاثیرات لري په خلکو باندې ډېر ژر اثر کوي او بله خبره دا ده چې زموږ هغه ډاکټران صاحبان او یا هغه واکسیناتوران چې د یوه کلینیک نه دریمي او دوی ته وظایف ورکړی شي دوی باید په ټاکلي وخت هغه منطقې ته ورسېږي خدای مه کړه داسې نه چې دوی ناست یوه دیوال لاندې پوه شو ورځ تېره کړي او بېرته راشي چې ما خپله وظیفه اجرا کړه باید دا وظیفه دوی فرضي وګڼي تر څو مو د خپل ګلالي ماشومان د دغې بدرنګه ناروغۍ نه ساتلي او بله خبره دا ده چې په مجموع کې د دې دپاره علما کرام د دې دپاره مشران د دې دپاره زموږ ډاکټران متخصصین دا میاشتنۍ یا په 2 3 4 میاشتې کې یوه غونډه ولري د ولسوالۍ په سطحه یا د ولایت په سطحه یا په یوه هسپتال کې یا په ملکي شبخانه کې چې ټول خلک د دې خبرې پابند شي لرو پرتو سیمې ته دا پیغام ورسوي او د دغې بدرنګ مریضۍ په معنی باندې یې پوه کړي
د دې واکسین په ګټه باندې پوه کی بیا ان شاء الله الرحمن د ما د عمر د تجربه په لحاظ د دغه ډاکټرانو د برکت نه او د دې واکسینو د برکت نه که څه مخکې شنه ټوخلي وه توره ټوخلي وه سرخکان و شیری و په هر فامیل په هره کورنۍ کې د ما د وړاندې تقریبا چې دغه موسم د به موسم ملیم و چې کله به دا مرضونه ولګېدل شنه ټوخلي توره ټوخلي شیری او د به یې په سلهاو ماشومان په یوه کلي کې مړه کول په ولایت کې نه په یوه کلي کې به مړه کول زموږ خپله خویندې زموږ وروڼه د دغه مرض څخه مړه شوي دي او دغه واکسین دومره مفید دومره مؤثر یې ستوم شول چې موږ یو تره زوی وپوه شو که نه که دغه مرض نیولی و د دغه پل مرض نیولی و دنیا باندې یې وخیره وپوه شو اقتصادي وضع یې هم کوه علاج یې نه کړه پوه شو که نه او بالاخره مړ شو پوه شو که نه د دې دپاره په لومړي سر کې علما کرام او بیا قومي مشران بیا مدني ټولنې بیا روښان فکران بیا استادان بیا ډاکټران صاحبان داسې د دپاره په میاشت کې واقعا به غونډه وکړي پوه شو که نه د واکسین د لګولو نه د غونډه ډېر تاثیرناکه ده پوه شوې که چېرې که موږ دغه په خپل ځان کې راولو په خپل کلي بانډو کې راولو انشاءالله الرحمن د مرض به د منځه یعنې دا ما په هی برخه باید قوي شي دا باید ډېره قوي شي پوه شو که نه دا ډېره قوي شي بل هغه کسان واکسیناتوران چې د یوه کلینیک نه دوی ته وظیفه ورکړل شي فرضاً ځینې خیله ټامبیکې ته لاړ شه دا لرې سریات لري 22 ته لاړ شه ایټالۍ سرحد غره ته تر خیلې ته لاړ شه پوه شو او دی هلته د ولات څنګ ته نوستي بکسه یې کوي چې کله ټیم په راشي دی ورسېږي چې ما واکسین کړي دي پوه شو که نه یعنې څارنه باید وشي باید د دې شاته باید داسې یو ټیم وي پوه شو که نه چې منطقې ته لاړ شي دی نه دقیقه پوښتنه وکړي چې دا ټیم تاسو ته راغلی و دا واکسین تاسو ته درکړي دي تاسو ماشومان واکسین شوي دي بیا به نتیجه ډېره مثبته وي ډېر تشکر خوشحاله اوسئ کې ډاکټر صاحب آیا دوه څاڅکي واکسین د دغه ناروغۍ د له منځه وړلو یوازینۍ لار ده که نوره لاره هم شته بالکل مخکې چې د پوښتنې ځواب مهدي صاحب چې کوم خبره وکړه د دې لپاره خپل سپرویژن لپاره سپروایزران ګرځي او ګوري چې د پولیو ټیمونه کار کړی دی یا نه دی کړی نو دې لپاره یو دوی د رجسټریشن سیستم لري چې کوم ماشومان دوی ځان سره واکسینې کړي وي هغه ته یو ماشوم ته ګوته رنګوي بل هغه په ترشیټ کې رسوي او بل هغه دروازې ته دوی کوډ ورکوي نمبر ورکوي نو مونږ خلکو نه هیله ده چې خدای مکه د پولیو ولا نم پاتې کیږي د سپروایزرانو نم دا پاتې کیږي نو به د خپل خلک شکایت وکړي چې لکه نن پولیو کمپاین او خلک خبر دي نو دوی د ستما په جریان کې چې مونږ ته داسې ټیم نه راغلی مونږ ته واکسین نه دی راغلی او هغه وخت به مونږ وکوای شو چې د پولیو مکمل ختم کړو او دا پولیو واکسین چې دی تاسو کوم پوښتنه وکړه پولیو واکسین چې دی دا یو د 2 څاڅکو واکسینو په واسطه نور واکسین چې دی یو ځل یا 2 ځله معافیت رامنځته کوي خو پولیو واکسین چې څومره ډیر ځله واخیستل شي دومره ښه تاثیر وي بدن کې کوي معافیت رامنځته کوي او بل خبره ده چې یو د پولیو واکسینو په واسطه مخنیوي کېدای شي بل چې دا د صفايي په واسطه لکه دا هو دینی شهادتو کې مونږ ته وایي چې تاسو صفايي خیال ساتئ او د ایمان نیمایي برخه ده صفايي نو پکار ده چې خلک د کورونو کې د په ځای چې 2 چته کور جوړوي یو چت دی جوړ کی خو هغه کور یو چت کې د لټرین جوړ کی نو ډېر کورونه وي چې هغه کې د لټرین سیستم ډېر کمزوري وي د تشناب نو تشناب په واسطه د موږ لکه وختي وي چې د انسان نه د ډکو متیازو کې د بهر توزیع د وایرس نو اکثره خلک په بدیاو کې خپل مزورت را پکوي د سره بیا د بیماری او نور بیماری چې هغه پرازیټي بیماری دي یا چنجي بیماری دي دا هم زیاتېږي نو د دې ټول نه د تشناب په جوړولو سره مخنیوي کېدای شي په کار دی چې خلک کورونو کې سي خولي تشنابونه جوړ کړي او د اوبو سیستم ولري صفا او بو شي صفايي په واسطه د مخنیوي کېدای شي او کچیرته یو خبره ز په کوم که چیرته یو میسیج ورکو خلکو ده که چیرته خدای مکه کوم کلی ته پولیو ولا واکسینو ولا زی اکثره واقعیت داسې وشي چې په بر کلی کې یا کوز کلی کې واده وي یا غم خدای نور مراسم وي نو د کې بر کلی ته واکسینو ولا راشي چې دلته د واکسین کوي نو د مشومان خپل مور ځان سره بل کلی ته کوز کلی ته وړي او سبا ته چې کوز کلی ته پولیو واکسین ولا زی بیا دوی بیرته خپل کور ته بر کلی ته تللی وي نو که چیرته داسې کوم واقعیا کیږي بیا دوی د ټول نه نږدې روغتیايي دولتي کلینیک ته مراجعه وکړي او دوی د خپل واکسین هلته ترلاسه کړي نو هر ځلې
هر ماشوم ته 2 څاڅکي واکسین دا یو خبره او دویم د صفايي خیال ساتل دا دواړه ډیر زیات مهم دي پولیو په بیماری منځول کې. او یو خبره بل مې زه پکم چې دا موږ لپاره ډیر د شرم خبره ده چې ټول نړۍ کې دا بیماری ورکه شوه او افغانستان کې دا نه ورکیږي. نو د طرف دلته مهم چیلنجونه دا دي چې نه پوهی ده او اوس خو الحمدلله پولیو ټیمونه ټولو ساحو ته سفر کولی شي رسیدلی شي. نو دلته اوس مهم خبره دا ده چې د خلکو همکاري ډیر زیات مهمه ده. نو دا کې د هر فرد د مسؤلیت دی د فرض دی چې دوی د کې فعال برخه واخلي او دوی خپل کلی کې کور کې خلک تشویق کړي. نو بس موږ صرف افغانستان کې دا بیماری پاتې د ډیول ختمېدای شي. او یو خبره بلای زه په کول غواړم چې نه صرف خلکو ته والدینو ته دا میسیج ورکوو چې پولیو واکسین وکړي. د پولیو واکسین هم موږ خلکو کورونو ته وړو او په ټوله نړۍ کې خلک کورونو ته واکسین نه وړي، خلک خپل راځي کلینیک کې واکسین ترلاسه کوي. نو د نورو بیماریو لکه چې وختي اجي صاحب خبره وکړه د شنیټو هولي او د میزل د شری او د سینه بغل او د اسهالاتو د دې واکسین هم شته. د ټي بي ټول نه مهمه ده، موږ وطن کې ټي بي ډیر زیاته ده او د تور زیړي دا واکسین دوی کولای شي خپل نږدې کلینیکونو کې ترلاسه کړي. او دا کور په کور موږ ځکه ګرځوو دا چې نړیواله ټولنه دې باندې ډیر زیات مصارف کوي، د په خاطر کوي چې کله د 2 هیوادونو کې ختم شي نو بیا په ټول نړۍ نه ختم شي. او اوس هم چې د 2 هیوادونو کې پاتې ده د دې امکان شته چې بیرته بیا د زیاته شي او نور هیوادونو ته بیا هم ورسیږي. دوی خپل ځان د ویرې دوی دا پروګرام دومره وسیع کړی دی چې ترڅو د خلکو کورونو ته ورسیږي، ترڅو د مکمل منزل شي. خوشاله اوسئ. مولوي صاحب وړاندې زدران صاحب داونه وکړه چې د هر څه نه مهم منبر دی. د منبر له لارې که چېرته یو په هوای وشي طبعا خلک ډېر په دغه باندې هغه په کسن د برخه ته ډېر ورکوي. د پولیو واکسین تطبیق ته تاسو څومره خلک هڅولي دي په دې برخه کې؟ جناب درمان صاحب الحمدلله موږ خو دلته د مطبوعاتو لارې نه هم او د اوقافو د مکتوبونو په اساس هم جمعتونو ته د دوی پیشنهادات راغلي دي، هغه موږ په ورین تندي اعلان کړی دي، په خطبو کې مې ویلي دي. اکثر علماو دا کار کړی ولې خلک چې کوم دي سترګې به پټوي کنه لکه د مشوم خو مسله هم دا ده چې الله جل شانه په صورت بلد کې بده باندې قسم خوري د مشوم په سر باندې دی کې لوی فلسفه ده او د وقایه د صحت دا ټول ضرور دي چې مونږ یې شی کو د مشوم وپالو. نو په دې اساس باندې د منبر د لارې نه هم ضرور دی. لکه مخکې چې ملک صاحب خبره وکړه خصوصا باید غونډې جوړې شي. زه وایم چې که اوس په د بعضې مخکې وختونو کې موږ د مؤسساتو ولا داسې مفته روږدي کړو بیا هر چا حصه وه نو د هر چا حصې د وجې نه خلک دا دماغ جوړ شوي دي چې هر څوک چې شی کوي په دې کې به ماته پیسې راکړي او خرڅا ده راکړي بیا به زه وکم کنې دا سره زه ملګرتیا نه کوم. که کلي کې امام وي هم هغه وایي چې خو زه امام یم او زه په منبر نه باید ډاکټر خبره څنګه وکړي. ډاکټر یې مولا دغه کې څه کار لري خو زه ډاکټر یم نه دی چې متخصص یم. کوي مشر یې دا دواړه د مال تاثیر لاندې دي چې ما خواخه دې کلي کې څوک واکسین نشي نه کولی. او دا درې واړه چې کله په یوه اتفاق شي ډاکټر صاحب د صحت په اړه خبره وکړي، دیني علما یې تایید کړي او قومي مشر خپلو کلیوالو ته ووایي، خپل قوم والا ورته ووایي چې کسه مونږ په کلي کې به دا مرداره پدیده نه رواج کوئ، دا باید مونږ د کلي نه ووځي. هر هغه څوک چې زمونږ ماشومانو ته واکسین نه کوي هغه د مونږ کلي نه لرې شي. نو هغه مجبور ده چې د کلي سره جوړښت پیدا کړي او کلي سره په یوې لار باندې مزل وکړي تر څو دغه واکسین په ښه شکل سره تطبیق شوي. ډېر تشکر. ډاکټر صاحب کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي څه ډول پاملرنه باید ورته وشي؟ مخکې دی نه چې ماشوم نړۍ ته راشي باید پاملرنه ورته وشي. مقصد دا دی چې مور باید صحیح خوراک وکړي. مور دپاره ټول نه ښه خوراک شیدې، غوښه، هګۍ دي. خیر موږ وطن خو غریب دی، غوښه ډېر نه پیدا کېږي، خو شیدې، هګۍ، سبزۍ، میوې، لوبیا، دالونه ټول فایده لري. نو کله چې د اساس خښته په کارخانه کې چې مونږ کله مواد اچوو که صحیح مواد اچوو نو مونږ ته به صحیح تولید راځي. نو که چېرته مور سالمه وي او ښه خوراک کړی وي د دې نه صحتمند ماشوم راځي. څنګه
چې ماشوم پیدا شو اټ برث ماشوم ته په زیږیدنې وخت کې موږ 2 واکسین کوو، یو بي سي جي واکسین ته کوو د ټي بي لپاره او بل پولیو واکسین ته کوو د پولیو په خاطر. د نن وروسته بیا په 2.5 میاشتو کې 9 میاشتو 13 میاشتو کې واکسین کیږي. د واکسینونو څومره چې مهم دي دنه زیات د مور شودې مهمې دي. کار دی چې والدین خپل ماشومان ته مور خپل ماشومان ته خپل شودې ورکوي او شپږ میاشتې نه وروسته بیا خپل شودو څنګه اضافي خوراک ته 2 کلنۍ پورې ورکوي او دا رقم بیا موږ ماشوم صحتمند راځي او موږ ماشوم چې صحتمند وي موږ به انده کې خوشاله او صحتمند ټولنه ولرو. ډېره مننه خوشاله اوسه. تاسو درې وړو مننه چې زموږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. درنو لیدونکو زموږ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موږ درې وړو ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه شي.